مونږ د ماشومانو د کلیزې میلې ته ورغلو او دا ټول هغه ماشومانو چې په دې میلمستیا کې ګډون کړی و او ډیری ماشومان بیلابیل عمرونه لرل او څه شی چې مونږ غواړو پوه شو دا دی چې له هر عمر څخه څو کسان لرو. ډیر ښه که وغواړو چې ښه پوه شو او زمونږ سره مرسته وکړي نو یو خط رسم کوو. فکر کوم چې خط به لږ څه تاسې ته ګنګس کوونکی وي ځکه زما په اند تاسې هر وخت د خط په ځای له ټکو څخه ګټه اخلئ. نو راځئ وګورو چې د نمودار خط څه شی دی. غواړم داسې یو خط رسم کړم. فرض کړئ دا یو خط دی. داسې په دې ډول سره به یې رسموو او بیا به د هر سن لپاره په همدې خط باندې نښانې کېږدو. وګورئ دلته له 3 کلن څخه بیا تر 7 کلنو پورې ماشومان لرو. نو ویلی شو دی 3 کلن، 4 کلن، 5 کلن، 6 کلن او 7 کلن. نه غواړو چې 2 او 8 ته ولاړ شو ځکه د دې سن هیڅ ماشومان نه لرو. خو بیا هم که وغواړو کولی شو چې ویایلو که ښه نو که ورته وګورو د هر سن څو تنه ماشومان لرو. ډېر ښه، یو کس چې میلې ته راغلی د یاده چې 3 کاله عمر لري نو دلته به یو ایکس ولیکو او د دې په ځای که یو ټکی لیکو ښه به وي. په بیلابیلو ځایونو کې له ډول ډول شیانو څخه ګټه اخیستلی شو. نو موږ ته دا داسې وایي چې موږ په میلمستیا کې یو تن 3 کلن نازولی میلمه لرو. ورپسې عمران 15 کلن نو دلته یو ټکی ګودو یعنې د 15 کلونو په ځای کې تاسې داسې فکر وکړئ چې دا ټکی له 15 کلن عمران څخه ښکارندویي کوي. او بیا هم سوریه ده چې 15 کلنه ده. دا هم 15 کلنه ده نو دا په دې معنی ده چې موږ په میله کې یو بل 15 کلن هم لرو. نو 15 کلن په ځای کې اوس 2 تنه لرو. دا یې عمران او دا هم سوریه. بیا جسپر دی کوم چې 6 کاله عمر لري. ښه نو دا یې یو کس چې 6 کاله عمر لري. او بیا وکرام دی چې هغه هم 6 کاله عمر لري. او ودرېږه چې په هماغه رنګ یې ولیکم. نو همدارنګه وکرام هم 6 کاله عمر لري. نو راځئ چې د هم د 6 کلنو ځای ورته زیات کړو. بیا لوک دی د چا عمر چې 7 کاله ده لوک 7 کلن دی. نو دا به دلته یو ټکی وي او په پای کې هم 6 کلنه انیا لرو چې بیا هم یو بل 6 کلن زیات شو. نو کولی شو چې له جدول څخه ټول معلومات په دې ډول سره راټول کړو او په دې ډول خط سره یې وښیو. د دې خط مهموالی په دې کې دی چې زموږ سره په دې ډول سره مرسته کولی شي. وګورئ د هر سن څو تنه لرو. دلته جدول ته کتل شاید لږ څه خسته کوونکی تمام شي خو که خط ته وګورو نو ډېر ښه روښانه دی. وګورئ هیڅ داسې کوم ماشوم نه لرو چې 4 کلن وي او د 6 کلنو شمېر له ټولو څخه زیات دی. که له خپل ځان څخه پوښتنه وکړئ که چیرې دا هیڅ ونه لرو ودرېږه دا به لرې کړم. که هغه دلته ونه لرو که جدول هیڅ ونه لرو یوازې دا خط وي او که څوک پوښتنه وکړي چې دلته د ماشومان د عمر دا کلونه لري یعنې د ماشومان عمر په کلونو سره ښودل شوی او هر ټکی یو زده کوونکی ښیي. ښه نو د دې خط نمودار پر بنسټ د څو کسانو عمر له 5 کلونو څخه لوړ دی. ډېر ښه، کولی شي دې ته وګورئ او ووایي چې له 5 کلونو څخه زیات عمر والا باید یا 6 کلن او یا هم 7 کلن واوسیږي او دلته له 7 څخه پورته یعنې 8، 9، 10، 11 او همداسې پورته نور نه دي ښودل شوي. ښه نو راځئ دا ټولو ټکو ته وګورو. په دې خوا کې دا ټول ټکي کوم چې له 5 څخه زیات دي وګورئ 3 6 کلن دي او یو هم 7 کلن دی. ښه نو دلته 1 2 3 او 4 داسې کسان دي چې عمر له 5 کلونو څخه زیات دی. او یا یې که دې بلې خوا ته وګورو څو تنه دي چې عمر له 5 کلونو څخه کم دی. ډېر ښه ویلی شو چې هغه کسان چې عمر له 5 کلونو څخه کم دي یا باید 3 کلن او یا هم 4 کلن وي. او که دې ټکو ته وګورو نو لیدلی شو چې دلته یوازې یو ټکی دی. یوازې یو داسې ماشوم لرو چې عمر له 5 کلونو کم دی. هیله مند یم چې درس مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي.